ما درې مړي لیدلي دي، درې مړي، دوه مړي مې 300 کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ و تا ویل راپاسي او ما ته راغاړي وځي. یو مړی مې 18 ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی، راویستو او کلي ته یې وړو. ما ورته ډېر څه ویلې چې مه یې وباسئ، ویل نه جي ته غږ مه کوه، زه م لاړم ورپسې. چې د قبر ړومبۍ تخته یې رالرې کړه، په خدای قسم په کرسۍ ناست یم، دومره لړمان ترې راووتل او دومره ویښته وپې او داسې غرار شو چې ما نړه بوټ ووتو، په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسو. زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي، زمونږ قبرونه به د اور تنوري، څلور ملواڼو باندې کار نه کیږي. او بیا دا ملواڼې چې دا تا ورسره ټول کال څه روزګاري او ته مړ شې، ملا به دا ووایي چې دی خدای وبخي، وبه وایي. او سمام پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي، خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې.